حضرت ابراهیم علیہ السلام یو ځل ګړه چیرې سره یو هلک خشته آواز دی او په ښکلی آواز لګیا دی سبحان ذی الملک والملکوت الله صفت کوي سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت ډېر خشته آواز سره لګیا دی ښکلی نو ابراهیم علیه السلام خو د الله خاص خلیل و خاص دوست و نو ورنږدې شو هغه هلک دی بچې د الله زما د الله نوم خو د ډېر پخوا نه ورته یو ځل به بیا راته وړی هغه هلک ورته وایي باباجي درته به مې پسه به راکړې ابراهیم علیه السلام ورته ته څه غواړې وی دا نیمه ګډه چیلی که راکړې ورته مې ګډه چیلی خو ډېر شی که بل سړی و یا مونږ تاسو مونږ به څه وې د مړاړو وایم پیسو باندې وې د مړه یو 100 روپۍ غواړه نو نیمې ګډې چیلی غواړې روغې 100 خبرې به مو ورته کړې وې ابراهیم علیه السلام ورته دا یو ټکې نه وایي دا م ورته نه وایي چې یو چیرې غواړي یو ګډ واړه ورته څه وایي وی زما د رب نه دا نیمه ګډه چیلی قربان قربان یو ځل ماته بیا ووایي سبحان الله لکې د خدای مینه او ته بیا په خشته آواز لګیا شو سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والهیبة والکبریاء والجبروت بیا ورته ابراهیم علیه السلام وایي بچې یو ځل به بیا ونه وی هغه هلک ورته وایي باباجي بیا به څه راکړې وی دا باقي ګډه چیلی هم ستا سبحان الله یو ځل ومنه سبحان الله مینه رښتیا ووایه زموږ داسې مینه شته د خدای سره نشته خفه کېږې مه نشته کوم چې بانک کوم وخت کې ویلې کېږي د الله نوم اخیستلی کېږي الله اکبر الله ډېر لوی دی الله اکبر او رښتیا ووایه ته چې په موبایل خبرې کې تا چې ته د بانک د خاطره موبایل بند کړی اقامت چې کله شروع شي تا چې د اقامت وخت کې د خدای نوم اخیستلی کېږي تا چې ته موبایل بند کړی دی ته چې ګاډ سرته کې او خپله دوکانداري کې او دې وخت کې اقامت شروع شي یا بم شروع شي نو تا دغه وخت کې چې د دوکانداري بنده کړې چې ګاډ ته دې ویلي چې وروڼه یو منټ صبر وکړه چې ما خلاص شي بیا به نه وایه څنګه مینه تا چې ملګري سره ګپ شپ شروع کړی دی او الله اکبر باندې شروع کړه او اقامت یې شروع کړه څه وایي وله شابه زر خبرې خلاصوه ګورې رکات را نه شو مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل یو جلسې نه نو خلک ورته رغاړوتل زموږ مولیانو ته دا خلک ورته رغاړوتل په خیر علي ستړي مشي خلک تاسو خو الحمدلله ډېر ښه د نظم و ضبط کار و یعنې موږ خو چې داسې مجلس ته رارسو نو خولۍ رانه بېدلي یو هم ته رغاړو زه به مینه کوي محبت کوي الله دا خلک خوشحاله نو صاحب من چې دا ورته رغاړه هلکه کښېنه بچې خپل ډوډۍ تقسیم کښېنه دا سرغاړه وتلي وو په خیرالي او ستړي مشي شروع دي رکعت خو اعلان دی که خو تکبیر تحریمه ته فوت شو چې منصور شو مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جړل چا ورته ویل صاحب ولې چا خوب کړې څه وینا زخمی شوې نه ستړی شوې نه بې ادبي شوه وینا وی جاړې ولې وی 14 کاله پس رانه تکبیر تحریمه فوت شو دې ته مینه ده زموږ خلک ولرکه به دې تر غاړه وتلو کې هم لږ ګزاره کوي یو ځل کوهاټ ته تللو په کوهاټ کې مې جلسه وه خلکو ډېره مینه کوله ډېر محبت ستاسو مونږ ډېر زیات خلک وو یو ډاګه کې پروګرام و نو په خیر علي ستړي مشي خدای ته ډېر زیات یې ستړي کړل تقریر مې وکړ خو داسې مولانا خولې ونه بېلې په هغه ستړي مشي او په خیر علي چې کله مې تقریر خلاص کړ که نه او بیا تلمه نو دې خلکو راته بیا مټې ورغاستې خدای خیر وکړي که دې ځای نه ووالې که نه چې روغ به کور ته ورسېو که نه داګیا باباجي د خدای پاک وبخښي مولانا الحمدلله جان صاحب هغه مخامخ د ګاډي نه کوز شو ما یې لکه باباجي راغی لار وله ورکړې
په خیر علي اوس ستړي مشي او په خیر علي ستړي مشي زه ته خلاص شوم زه غلی غوندې ووتم زه لاړم لاچی ته هلته مې بیان بیا پېښور کې یو ځای کې راسره مېلاو شو ما ته یې لکه وي دا بل اوس دغه اواز ته وکړم ما مې یاد وي زه خو دې په خلکو مړ کړم مې دا برکت دی خیر دی که وی په ما پرې خپلې وسې کړې وی ما نه بیا خبر شوې مې نه وی چې تقریر مې خلاص کړو د خلکو په خیر ستړي مشي او زه بیمار وم هغه ناظم صاحب چې خلکو ته اعلانونه کول چې خدای مو بخا ناجوړه دي بیمار دي مه کوئ مه کوئ وی خلک نه صبرېدل وی اخره کې په کټ کې کېنولم او کټ یې په دیوال بل طرف ته واړه میرې ته مینه محبت مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه زموږ شیخ و زموږ استاد ما دې په خپله اورېدلې وی خلک سترا غاړه وتل ستړي مشي کول محراب کې ولاړ ستړي شو وی شاته مې دوه کسه ولاړو وی هغه یو بل ته وایي چې بیا پرې نه ورځو چې نه بیا مرځو تاسو ته آداب به زه نه خفه کېږئ موږ غواړو چې هر چا سره مینه وشي هر چا ته ورته دا خو مینه د محبت دی معانقه سنت ته بعضې وخت کې تلواري د مانځه وخت وي یا بعضې وخت کې داسې مجلس وي نو بس یو ځل سلام چې څوک وکړي بس په دې باندې کفایت کوي ښه نو دا کافي ده د مولانا تقي عثماني صاحب یو ځای ته راغلي وو بوټان د خلکو پټ کړل چا وله کیوی راوړی وي نه د پردو سپلو کې نه ده دقسې غریب موټر ته وختو ایرپورټ ته وله بیا هغه سړي بوټان راوړل وي دا ما برکت له اخېستې زموږ په کلي کې مخکې ورځ کې جنازه وه بله ورځ هغه شوډاګو په وجې وفات شو دسته ما ډېر ویره شو ما نه څادر چا پټ کړ ملګري له مې ورکړو مې څه شو چا برکت له وایي دا هغه پیر صاحب یو کس راغی دا یو ټکي مې په کار دی ګیرې دا برکت نه علم هغه وایي دا ښه دی یو ټکي دې وباسه خو چې هغه یو ته ګوته کړې بل راته چې لږ ساعت کېده پیر صاحب پورې ګیره نه وه برکت له خلکو یو نو بعضې وخت به برکت هم ګورې خو دې سره به هم ګزاره کوې چې هغه بل غرق نه شي نو مولانا شیر احمد گنگوهی رحمت الله علیه څه فرمایي وی شپږ دېرش کاله پس رانه تکبیر اولا فوت شو شپږ دېرش کاله پس دې جړلې ورپسې موږ څه کوو ملګري سره به خبرې کوو هلو هلکه شا به زر کوه رکات رانه لاړ تاسو نه تپوس کوو ملګري قیمتي دي که الله زما خبرې ګورې ټولې اصلاحي وې خفه کېږئ به نه چې کله بانک شروع شي اقامت شروع شي موبایل به بندوي انشاءالله د بانک جواب به ورکوئ او اقامت کې به شرکت کوي د اقامت جواب ورکوي او چې کوم ملګری سره خبرې کوي وایي بھائی جان خفه کېږم بانګې شروع که تم جواب وکړه زه به م وکړم اقامت شروع شو چې مونځ وکړم هغې نه پس به خبرې کوو دا د الله سره مینه چې کله اقامت شروع شي او بانک شو جومات ته ځئ دا د الله سره مینه ده او که ته وایې ګاټ ځي نو ګاټ سره مینه شوه که ته وایې دا ګاټ رانه خفه کېږي نو ګاټ سره مینه شوه که ته وایې دا دوست خفه کېږي دوست سره مینه شوه دا ټولې مینې به وروستو کوو چا سره به مینه مخکې کوو څوک سره نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته بیا څه وایي یو مثال به هم درکړم چې تاسو پرې خوشحاله شئ د دې هارون الرشید ښځه وه زبیده ډېره نیکه ښځه وه دومره نیکه ښځه وه چې هغه به حج او عمرو ته تله نو خیراتي به یې ځان سره د غریبانان سړي او ښځې بوتلی دومره نیکه ښځه وه چې هغې مکې مکرمې ته یو نیر راوستې و نیر زبیده ورته وایي مکه کې د زمزم د اوبو نه هوا خوږې اوبه نه وې دا د بارانونو په ډنډونو کې جمع کېدې نیر یې راوستې دومره نیکه ښځه وه دومره نیکه چې اعلان یې کړی چې زمونږ په صدر هاوس کې پریزیډنسي زمونږ په محل کې چې څوک هم په سیکرټریټ کې نوکري کوي د سیکرټري نه واخله تر چپړاسي او څوکیدار پورې نو دا ټول به د قرآن حافظان مېرم د قرآن حفظ نو خلکو دلادل قرآن شریفونه یادول چې که بادشاه محل کې نوکري میلاو شي او بل پکې څه فایده وه بل پکې دا فایده وه چې څوک سیکرټري قلم لقی خط کوي څوک جاروکش جارو وایي دې به د قرآن شریف تلاوت کوي دومره نیکه چې کله وفات شوه
چا په خوب کې یو عالم په خوب کې ولیده عالم ورته وایي زبیدې وایي الله د سره څه وکړل وایي چې الله ته مخامخ شم وایي الله ما ته وایي زبیدې څه دې راوړي دي په رپېدو شم چې خدای تعالی څه جواب نه کړم هسې ما ورته نه که خدای تپوس وکړي څه دې راوړي دي موږ ورته څه وایو هلکه ګورې زما خبرې اصلاحي وي خفه کېږې به نه څه دې راوړي دي نو که سرټیفکیټ انګریزي وي نو انګریزي سرټیفکیټ د انګریز په شان ګیره دې خری دی الله خری دې ګیرې درته راغلی بیا به څه کوي کور دې په حرامو جوړ کړي څه دې پرېښي دي او څه دې راوړل څه به وایې جواب الله له څه ورکوو یو افسر نه خو دې نه ځان تیاری یو انټرویو وي هغې نه ځې نو څونه کتابونه ګورې یو میډیکل ټیسټ دی هغې لپاره څونه تیاری کوي مونږ آخرت ته څونه تیاری مونږ کړی مونږ قبر ته څونه تیاری کړی زبیدې ته وایي څه دې راوړي دي وایي غلی شو وایي راته الله وفرمایل چې زبیدې په ډېرو خلکو دې حجونه عمرې کړي دي ډېرو غریبانانو ډېر پیسې ورکړي دي نهر دې راوستلی مکې مکرمې ته او په ډېرو خلکو د قرآن یاد کړی دی او په ډېرو خلکو د قرآن شریف تلاوت کړی دی او ډېرو مدرسو عالمانو سره د امداد هم کړی دی خو زبیدې په دې کې ستا څه دي دا خو زما برکت دی ستا پکې څه دا خو ته ما ښکلې پیدا کړې حسینه جمیله بادشاه مې در باندې مین کړ بادشاه د سره واده وکړ نو تا دا کارونه وکړل که ما چې د شاړ یو ځنګل کې یو بانډه کې د یو شپونکي یو غریب کور کې پیدا کړی تا سکولی شو که ما په داسې خوشحاله پیدا کړی تا سکولی شو که ما ړنده پیدا کړی تا سکولی شو که ما د بادشاه نه لرې پیدا کړی تا سکولی شو ما حزن درکړه بادشاه مې در باندې مین که هغه د سره نکاح وکړه مال مې درکړه نو تا دا څه وکړل چې دا مې نه تا سکولی شو سترګې چا راکړې دي وینې چا راکړې دي عزت چا راکړې دي ملت د چا لاس کې چا راکړې دي انسانیت چا راکړې دي ژوند چا راکړې دي ان من شيء الا عندنا خزائنه الله اذا ارجع خزاني ما سرد وما ننزله الا بقدر معلوم وبه یو خاص اندازه ده قسم دې که الله ونه غواړي که د اخبار د ځای نه اوچته کړم قسم دې که الله ونه غواړي چې سترګه مو راښیي قسم دې که الله ونه غواړي چې د خولې نه خبره مو نه باسي ټیک ټاک به په خولې به خبرې کوې ناګانه فالج به دې ووایي څه به کوې هماغه خوله دې د چې تا به د شپې تقریر کو هماغه خوله دې د چې تا به د شپې نعتونه وې هماغه خوله دې د چې تا به د شپې ښځې بچو سره خبرې کولې هماغه خوله دې د چې تا به سندرې وې هغه خوله دې لاړه باندې ډیوه دې جوړه شوه لاړې دې هغه لاس و چې تا به خلکو ته داسې ړقو د هغې نه څه شی جوړ شو سمسۍ ته جوړه شوه هغه خپله چې ته به پرې منډې والې هغې نه څه جوړه شوه کونټۍ ته جوړه شوه کولی شي الله که نه شي کولی وایه بچې دې او ښه پې نازېږي چې زما بچې دې او ټوپک او کلاشینکوف یې هم غاړې ته اچولی دی او ته پې فخر کوې داسې چې د شپې پې اټیک راغی او مړ شو څه کوې دې دوی ژوند مرګ عزت ذلت بچې د چا لاس کې دی الله سره مینه وکړې قسم په خدای په ستاسو دی الله سره محبت وکړې هر څه ستاسو کې دي هر څه به خدای درکوي ده خو موږ د خدای سره مینه نه ده کړې الله سره محبت نه دی کړی وی زبیدې له خو زما برکت و په زبیدې وی غرقه شومه رب العالمین ورته څه وایي وی زبیدې یو من دې کړی په هغې دې ماښام تا یو ځل ډوډۍ خوړلی ډوډۍ دې خولې ته اوچته کړې وه او دې کې بام شروع شو الله اکبر الله اکبر ستا په سر ډوپټه نه وه تا زر هغه نوړی واپس په پلیټ کې کېښوده ډوپټه دې په سر واچوله زما د نوم احترام دې وکړله نو بیا دې هغه نوړی خولې ته کړه زما د نوم دغه احترام دې کړی دی په دې مې وبخلې د جنت الله نه نوم احترام موږ څه کوو موږ سایز احترام قسم دې که موږ احترام وکړو د پیغمبر مبارک نوم اخیستي چې موږ درود شریف نه وایو د الله نوم اخیستي چې موږ چپ کېږو بام ویلې کېږي موږ چپ نه شو اقامت کې موږ چپ نه شو د خدای نوم وتالي د خدای په نوم راټیټ کړو یو ښځه په لاره روانه ماشوم بچی و ورسره
شرمخ په املاو کړه چې املاو کړه بچی کې د یارې پرېوته شرمخ په منډه ښځه وتښتېده هغه بچی هغه ورونه هغه ټوکړه ونیوله منډه یې کړې دې ښځې الله ته چغې کړې یا الله بچی رانه شرمخ یوړه زوی رانه یوړه یې پروردګاره په داسې وخت کې به بیا چا ته چغې ووایه الله سره ووایه يمسسك الله بضر ولا كاشف له الا هو قرآن کې الله وي تکلیف رسول کې الله دې لري کول کې څوک الله ته بچي پیر بابا ته چغله پیر بابا را رسېږي کاکا صاحب را رسېږي لپلان کی بابا را رسېږي نه 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 د تکلیف په وخت کې به څوک درته را رسېږي وایه الله یریدک بخیر فلا رد لفضله او چې الله درته خیر رسي قسم په خدای که څوک یې بندولی شي خالق و مالک رب العالمین دے تکلیف راوستون کے درکون کے اللہ دے بچی درکون کے اغشتون کے اللہ دے صحت درکون کے او مرض راوستون کے سوکا اللہ عقیدت دے عقیدت توحید کلک پا اللہ یقین و ساتا اسباب بے استعمالون ڈاکٹر نبضم علاج بکوم خو یقین بمیدر کی جوڑاون کے ڈاکٹر او دارون دی دا یو سبب دی دا ڈاکٹر پلاس کے پداروں کے شفا بسو کجے اللہ دم بچو ما بل ترم دم میں کا خدا بمی یقینی کی پدے دم کی شفا بسو کجے اللہ دم میں نشی جوڑا عبادت پم کوما چې الله خوشاله شي نیک عمل بکوما چې الله خوشاله شي یقین بمیدای چې په دې عبادت او په دې نیک عمل ما جنت ته نشي بوته په دې به الله خوشاله شي نو الله به په خپل فضل جنت ته بوته او کې عبادت نه کوو نیک عمل نه کوو نو الله به خپل شي به نه پرې شرمخ دې بچو ته خو دې چغې چې چغې کړي او غیبی سره راغی نه زما سره چې نیزه وسره وچو په غاز باندې هغه زمری باندې زو شرمخ هغه اور بل شو اما شوم بچی ته پریوته هغه سړی روچت کو دی خدای ورته ا پټیم زخمی نو ځکه هغه شرمخ دا ټوکړي نه نیول خدای ورته ویل خدای خوشاله کې سړی د خدای سره خو کته سوکې مال خدای د زمری د خدای له بچی او استعمال دی راځي ته سوکې وېدا د وو مسمان فرشته الله امن یجیب المضطر اذا دعاه چې کله محتاج سړی چغه وای شتل الله نه علاوه بل څوک تجراشي ور جواب ولور کی وایا نو تکلیف ورکه الله د چغه مصیبت ورسیږي تکلیف ورسیږي بیماری ورسیږي یو دوه رکعات نفل کوي الله د چغه قسم د الله په ذات دې زماره ډېر مهربان دومره مهربان لري حدیث کې راځي چې دومره مور په خپل بچی نه مهربان څونه چې الله په خپل بندګانو مهربان سبحان الله رب العالمین څه فرمایي ویلا خلق ما ته کنزل کوي بیا مولا روډي ورکو دا خلق ما ته سپکې وای مال زوی ګوري مال شریک ګوري دا خلک ته کنزل دي بیا مولا روډي ورکو نو څه ده ویته څوکې ویل د قوم اسمان فرشته ما تا چې چغه والا الله وی یو وخت شابه د خلې مدد وکړي نظران مدد او ته خبره چې دا ولې وینا بی الله فرمایل چې یو وخت کې د خځې روټه خوړه یو ټوکړه نوړه یو سره او دوی مو سره نه او یو سړی आवाज وکړ د خدای په نام خدای په نام نبی سره سره د خځې سره نو هغه نوړه راوستله او د خدای د نوم نه د ما د نوم نه قربان کړ او سوالګری دی زمان په نوم خدای نه نوړه وستا سوالګری دی ورکړه لقمه بلقمه نن دا غنوړه بدل خلاصوم د شرمخ د خدای نه نوړه او باسم دې خدای ته واپس سبحان الله لیکن ورته خلک داسې دي ورته جمعه کې وته مولانا صاحب چې وی چې خدای وبا او جمعه جوړیږي او مدرسه جوړیږي او پیسې راکې چې له چندې سو چورو چټو روان شي 2 روپے ازلی شوم چې وی کنه ازلی شوم چې جیب ته واپس انګور ورکوس کېم ته 10 روپے هغه جیب کې غټ لاړه پروت جمعه ته 15 روپے یو سړی په لار راوړل دا خانه بدو چې دې په دې خیمه لګول دوکه څه خیمه لګول دا غټړې وازه اوګه ما د خدای په نامه جره اخذ نیک باندې خزه وسقیوه هغه زر سبزی راوغشتا او پلیټ کې وته ترکاری ټول روټه خانور دوی څه کې دې سړی دا ورکو کېدا مرداري
سړی له وی ظالم د خدای نوم یې واغېسته کېدا د خدای نوم یې واغې سانډا دې ځان لګټه کوي زما بېخو ټولو لګیم ګوټ چاري کوم رومړه او تر سخیلو راغلي خلکو له ورکې خلکو له ورکې یا سپېره د خدای نوم یې واغې شوی کېږه دا زما ډوډۍ رسانه ده خدای که سوالګر دی وروړې زه خو در کوم خو دا سپېره راغلم بس اوس نو موږ دلته جنجال جوړېږي سوالګر یې لاړ بلې خیمې چېرته ورغی هلته دوه کسه نور ناست وو ډوډۍ خوري وی خیر راکړې خدای مو بخا د الله په نوم سړی ښځې ته وایي هله چا به د خدای نوم یې واخلي یو پلیټ ورکړه ښځو دې د مړه خپل کار کوه یې د خدای سپېرې د الله نوم یې واخېسته وی نه وي دا خو ما ګټلې ده ما راوړې ده وایي ما پخ کړې ما ډوډۍ پې زما شین شوې ده ورکړه ورکړه دې سوالګري وخندل سړی هغه سوالګري ته ویې راوړې زه خو درکوم خو دا خواره نه درکوي دا مرداره نه درکوي سوالګري وخندل وی ولې دې وخندل وی خبره میله وړې ولیده هلته کې ښځه سخي وه خاوند یې شو ښځې راکوله خاوند خدای ونیو دلته ته سخي او ښځه شومه ده ته راکې هغه نه راکوي او ورته وایي خفه کېږه ما وی هغه زما خور ده او دا د هغه سپېره خور ده هغه سپېره وه نو زه هم سخي یم هغه هم سخي هغه سپېره دی دا هغه سپېره ده نو بعد نسبي شومانې نسبي نو که ملا صاحب ورته د دنیا تقریر کې خدای تکه جیب ته لاس ګرځېږي او باید سړی سخي وي غریب یې غریبه په سخا پکې وي هغه د الله د نوم نه هر څه قربانوي د الله نوم چې درته واخیستلی شي سوالګر یې هسې پلټل ګناه دي نو خامخا څه شی ورکوه یو خبره ته کوم زموږ بعضې فقهاو لیکلې ده بعضې داسې وي که نه دې زمانه کې چې دا سوالګري وي او دا کسبي سوالګري وي بعضې جینکې وي خسته په دې لارو کوڅو کې سوال کوي د ګناه دعوت هم خلکو له ورکوي هغې له شی مه ورکوي رټی مه خو شی مه ورکوي او چې دا کسبي سوالګري یې دا ماشومان یې نه خو یې ورله نه ورکوي دا د سوال سره بلد شي پرېږده زه به کله ورم کړم او د بچې سبق ووایه مدرسې ته ده خو د خدای نوم چې واخېستلی شي د الله د نوم نه هر څه قربان د ابراهیم علیه السلام هغه هلک ته یو ځل راته بیا د خدای دا نوم ووایه نو دی باباجي څه به راکړې وایي د باقي ګړې دی قربان نو دی بیا ووایي نو چې بیا وایي نو بیا ورته وایي ابراهیم علیه السلام وایي بچې د الله دا نوم به یو ځل راته بیا په خشته اوازونه وایي وایي باباجي څه به راکړې هغه چې دی خدای م راته وبخلی وی بچې دا به د اسر و مشکول کې به دې شم او ما ته زما د الله نوم په ښایسته نوم په ښکلی اواز باندې هغه هلک ورته وی ابراهیم خلیل الله مبارک دې شه زما ستا ګډې چیرې نه دي پکار زه د الله فرشته یم الله راولېږلم چې ته لاړ شې زما دا خلیل وګوره چې زه په زړه کې زما څومره مینه پرته ده ودېږه که نه او چې کله د مرګ وخت راغی د ابراهیم علیه السلام نو ملک الموت وله راغی وایي ستا ټیم پوره دی د په پیغمبرانو سره لږ یو بوټۍ غوندې دا فرشتې مشوره کوي وایي ټیم دی پوره دی وایي لږ وخت پکې شته وایي زما یو سوال الله ته ورسوې وایي بلکل وایي ښه داسې وکړه الله ته زما یو سوال ورسوه چې ابراهیم وایي هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله داسې دوست دې لیدلی چې دوست وجني ته زما څنګه دوست دی چې ما وجنې دوست خو دوست بد کوي ملک الموت وایي ډېره ښه چې لاړ واپس راغی وایي الله څه فرمایل وایي الله وایي چې ابراهیم ته ووایه هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله داسې دوست به دې لیدي چې د دوست ملاقات یې نه خوښه ټیک زما دوست دی زما ملاقات دې نه دی خوښ بس سوچ یې راغی چې اوهو مرء یوصل الحبیب الی الحبیب دوست سره ملاوي وی عجل عجل زما نفس زما وجود د الله نه قربان سبحان الله الله سره مینه شته که نشته دا یو څه دې نه پس به کوو که خیر انشاءالله د مینې مقصد بسي قرآن د چا کلام دی چې ما سره چا مینې زما خبرې به یې خوښې که نه چې الله سره د چا مینې د الله کلام دی داسې ده که نه او چې الله سره چا مینې نو عالمان به یې خوښې ځکه عالمان ورته د خدای قرآن دی او چې الله تعالی چا مینې نو جوماتونه مدرسې به یې خوښي او حافظان او قاریان به یې خوښي ګیره به یې خوښي د پیغمبر سنت پټکې به یې خوښي او ښکلی مبارک پیغمبر به یې خوښي او ځینې چې مخکې مولانا صاحب وویل بیا به د پیغمبر په وصف او په صفت ختم نبوت د پیغمبر مبارک صفت دی
او ختم نبوت د پیغمبر هغه صفت دی چې د حضور پاک خاص صفت دی نو پاک صفت بخبل جان و مال تن من ارسل الله لپاره قربان کیږي ان شاء الله ارسل الله سره پیغمبر سره قرآن سره خلاصه دا چې تاسو به خیر خپل بچي علم توبه سره خیر حفظ دی واسه بچو حفظ وکي علم وکي بچو قرآن په ځکه خپل قرآن ځکه او علم وکي عالمانو سره مینه وکي مدرسو سره مینه وکي د خپل رب مینه په ځکه کې نه عبادت کوي د ګناه نه ځان ساتي نفل کوي تهجد کوي د شپې الله تعالی جاړي خدای پاک ته مصیبت تکلیف وکړي رب العالمین ته جاړي خدای الله خوشاليږي دا څو خبره مې تاسو خدمت کې عرض کړې په دومره لوی تعداد کې دومره غټه اجتماع تاسو جوړه کړه الله مو خوشاله کړه دا نه خبرې نه خلا چې تاسو په زړه کې د الله محبت او مینه شته که خیر ان شاء الله دې باندې خلک لګي څو بلوبې کوي څو په یو ځای وي څو په بل ځای وي څو بل ځای تاسو په زړه کې الله واچولا چې نن الته جنید مولانا صاحب پروګرام دی دا غد ماشومان ختمونه هغه قرآن ختمونه لرو هغه بچو سره په خوشاله کې ځان شریکو دا تاسو زړه کې الله واچولا چې تاسو زړه کې واچولا الله دې سره مینه شته ټول وای الحمدلله ان شاء الله الله سره مینه کوي او ان شاء الله الله خبرې کوي او زمون په شان نه غواړي مونږ چې خبرې کوو نو په خپلو خبرو کې د ژبې ته محتاج یم شونډو ته محتاج یم تالو ته محتاج یم خولې ته محتاج یم او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته او خولې ته او شونډو ته او تالو ته محتاج یم ځکه اورېدل کوم په غوږ کوم غوږ ته او د غوږ پردې ته محتاج یم الله په خپلو اورېدو کې غوږ او د غوږ پردې ته محتاج یم ځکه لیدل کوم سترګو ته محتاج یم بې د سترګو د سترګو د ګاټي نه زما نظر نه لګي او تیارې ته هم نظر نه لګي رڼا ته محتاج یم او الله په خپلو لیدو کې سترګو ته د سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج یم زموږ په شان سترګې د خدای نشته نه زموږ په شان غوږونه شته نه زموږ په شان خوله او ژبه شته لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر د خدای په شان څه شی نشته نو خدای پاک خبرې کوي دا قرآن د خدای پاک خبرې دا خدای کار ډېر عظیم الشان کتاب دی چې د الله خبرې وي نو د هغې نه د عظیم عظمت کتاب به بل کمې زموږ ستاسو د ټولو خالق او مالک پروردګار الله او مسلمان چې وي که نه د مسلمان خاصیت به دی چې د هغه په زړه کې به د خپل رب سره ډېره زیاته مینه والذین آمنوا اشد حبا لله مسلمان دې ته وایي چې د هغه په زړه کې د الله پاک سره ډېره زیاته مینه موږ به خدای سره ډېره مینه لرو الله زموږ خالق زموږ پیدا کړی موږ انسانان پیدا کړي موږ له ښکلي شکلونه راکړي دي ګوره څاروو ته وګوره موږ ته وګوره موږ له عقل خدای راکړی دی هغوی عقل نشته موږ له خدای سوچ او فکر راکړی دی موږ د ګرمۍ یخنۍ انتظام کوو ځان له د کوټو انتظام کوو د اے سی پکې انتظامات دا زده کوو د څاروو دا شیدونه نشته که موږ نه خدای سپي جوړ کړی وي موږ به د خدای څه کړی وي که موږ نه مګې پیدا کړی وي موږ به د خدای څه کړی وي که موږ نه ماران لړمانان جوړ کړی وي موږ به د خدای څه کړی وي که موږ نه خره او سپي جوړ کړی وي موږ به د خدای څه کړی وي نو موږ له انسانان جوړ کړو او په انسانانو کې ښایسته ښکلي شکلونه راکړل دا د خدای پاک فضل دی ټول په شریک وایي الحمدلله څوک سمه وایي قسم دې دا د خدای احسان دی څوک دا نشي ویلی چې ما ته الله دا درخواست ورکړی چې خدای ما نه به انسان جوړوي او ما نه به سپی نه جوړوي پیشو بنانه نه جوړوي او خر او غوی بنانه نه جوړوي دا څوک نشي ویلی دا د الله فضل او د الله احسان او کرم دی چې موږ انسانان جوړ او بیا ښکلې صحت یې راکړه روغې سترګې یې راکړې او بیا په انسانانو کې عظیم پیغمبر محمد مصطفی راکړه صلی الله علیه وسلم عظیم کتاب د هدایت رڼا راکړه چې قرآن شریف دی دا ټول د خدای فضل
نو رښتیا ووایه چې دونه احسان کم ذات وکړي هغه سره به مینه کوو که به نه کوو چې څوک چاله یو 100 روپۍ هم ورکړي ورسره مینه کوي یو جوړه جامې هم بله والي محبت ورسره کوي موږ له خدای څه نه دي راکړي قسم دی چې یو ګرده ستا خرابه شي په لکونو روپو ګرده بدلېږي او هغسې دې نه جوړېږي یو سترګه دې ړنده شي وي 10 لکه 20 لکه واله خو چې هغه سترګه د ما واپس شي نه واپس کېږي اینه دې خرابه شي شفا ته دې بل اسپتال ته ټرانسپلانټ کوي چې دا راله بدل که ډاکټر وي 20 لکه پې لګي 30 دې ولګي خو ټول به شه د زړه اپریشن چې کوې څونه پیسې پې لګي د پړپوس اپریشن چې کوې په لکونو روپۍ پې لګي د تورې اپریشن چې کوې څونه پې لګي چې زه به هغسې شم ډاکټر وایي هغسې نه شي کېدی خو بیا به دې 10 لکه او 20 لکه لګي ولګوه خیر دی او موږ له دا اندامونه چې خدای را کړي دي فري مفت یې را کړي دي ټول وایي الحمدلله دې ذات سره به مینه کوو که به نه کوو وایه چې نه کې سمه چې وکړي الله به نور محبت او مینه به وکړي چې نه کې الله به